وایي داسې دې سپک کړمه تسنس لاړمه ستا د کوڅې نه زه واپس لاړمه ته دغه ښار چې تماشه مې وکړه بیا په مازغو داسې ګنګس لاړمه. سلامونه ملګرو، ستاسو ملګری سیلان جان یم. ملګرو ادبي خپرونه مو نن د ټوپای په ګندب کلي کې را جوړه کړې ده، دغه د ګران لیکوال جمشید وصال صاحب سره. ملګرو کوشش مو دا دی چې ښه شعر یې دغه له ریکارډینګ وکړو، لاړ شو شعرونه ترې ریکارډ کړو. راځئ دا شعرونه په شریکه باندې وو. ډېره مننه سیلان جان صاحب چې تاسو په دې دومره ګران وخت کې تاسو موږ چې کوم نه ټایم هم راکړو، تاسو موږ څخه راغلي. د افتخار صاحب ډېره مننه کوم چې دوی موږ له دومره ټایم راکړو. او دا خپلو ګرانو مینوال ته یو کیته ده چې ما خو د وخت په سرو لمبو کې زندګي کړې ده، ما خو د وخت په سرو لمبو کې زندګي کړې ده، ما په هر حال کې د حالاتو مخنیوی کړی دی او داسې بې پته بې پښتو نیم چې هېر به دې کړم ستا یاد ته ښه په کلکه هرکلی کړی دی. مننه جي. یو کیته بله ده چې یو افغانی پیغلې سلګو سلګو کې داسې وویل، یو افغانی پیغلې سلګو سلګو کې داسې ووی دا خوږ زړګی مې د کونړ مازیګرۍ یادوي او یم بندیوانه د حالاتو په قفس دننه، یم بندیوانه د حالاتو په قفس دننه، نادان لالې مې د اتڼ مازیګرۍ یادوي. خو د غزل یو څو شعر دي چې تر کومې پورې یو به پریشانه زه او ته، تر کومې پورې یو به پریشانه زه او ته، جدا به د یو بل ګرځو جانانه زه او ته. ډېره مننه. او همت چې دواړه وکړو قدمونه سره یو کړو، همت چې دواړه وکړو قدمونه سره یو کړو، بیا رسو به منزل ته په اسانه زه او ته. ډېره مننه. او بل شعر دی چې ای ګرانه داسې نه ده د دې حل موږ له پکار دی، ای ګرانه داسې نه ده د دې حل موږ له پکار دی، چې خلاص شو د دې دور د زندانه زه او ته. او راځه چې دواړه یو بل سره وګڼو کینو، راځه چې دواړه یو بل سره وګڼو کینو، تر څو به په یو بل یو بدګمانه زه او ته. مننه جي. او مقصد یې زموږ میس کې تفاوت پیدا کول دي، مقصد یې زموږ میس کې تفاوت پیدا کول دي، نظر کې د اغیار یو ډېر پخوانه زه او ته. او اخري شعر دی چې وصاله زه چې لرې د دې ښاره چېرته لاړ شو، وصاله زه چې لرې د دې ښاره چېرته لاړ شو، او نور ژوند به تېرو دلته په ګرانه زه او ته. او یو څو شعر دا دی چې څنګه خوشبو چې د ګلاب د ګل وږمې نه وځي، څنګه خوشبو چې د ګلاب د ګل وږمې نه وځي، د محبت د تبې خوند مې داسې خولې نه وځي. ډېره مننه جي. او هغه ورکېږي د منزل پته یې هم نه لګي، سنان جانه هغه ورکېږي د منزل پته یې هم نه لګي، څوک چې په نیمه لار د خپلې قافلې نه وځي. او بادار بالا وي د هر چا نظر کې دروند ښکارېږي. ملنګ صاحب بادار بالا وي د هر چا نظر کې دروند ښکارېږي، غریب سړی مدام د خپلو د رشتې نه وځي، او کره کره وي د کوټه پکې هم پته لګي، کره وي د کوټه پکې هم پته لګي. ګرانه چې یو ځل څوک د سترګو اندازې نه وځي، او وصاله څه چل د دې دور په ظلمو شوی دی، وصاله څه چل د دې دور په ظلمو شوی دی، چې د پښتو خبرې راشي له هغې نه وځي. او یو مینه راکړه ما ژوندی کړه، غمجن زړه مې خندنی کړه، او داسې چل را باندې وکړه، ما د خپل ځانه پردی کړه، او چې تمام جهان کې یاد شم، ما خپل عشق لیونی کړه، او دا خزان ځواني مې ګل کړه، ما بهار کړه، ما سپرلی کړه، او ستا په هجر کې بوډا شوم، وصال راوړه ما زلمی کړه، او ما وصال په وصال موړ کړه، او ما خپل ځان کړه ما زلمی چې ونه شول ستا د وصل بارانونه پور شو، شوچ مې د امید واړه ګلونه پور شو، او زړګیه صبر خده په دې کر خدا زل، په دې کر خدا زل، او خیر نن که دې وریږي انګارونه پور شو، او جانانه چې ما ستا او تا زما په تندي جوړ کړي، راځه چې داسې راولو وختونه پور شو، او نامه پې بدنامېږي د پښتونو د پښتو، د پښتو څنګ پرېږدمه د غیرو قدمونه پور شو، او اشنا سره راځه چې تمه غوسه دې رقیب کړو، رنګین چې د مینې محفلونه پور شو،
او هغه به دفن کړي وي ګردونو د وختونو هغه به دفن کړي وي. هغه به دفن کړي وي وختونو د ګردونو هغه به دفن کړي وي ګردونو د وختونو وصاله ته چې ګورې کم پلونه پوه شو ډېر ډېر ډېره زیاته مننه. ډېره مننه